غنی خان وای ورځ مې ورکړه ځمکې له او شپه مې ورکړه ستورو له ځان له چې کمقل شم هوښیار شم هله نورو له سترګو د جانان کې کله کله د ګل پاڼو کې زه یې هر ځای وینم شیخه جوړ که جومات نورو له غنی خان په دې نظم کې موږ ته ډېرې خبرې کول غواړي وایي چې ورځ مې ورکړه ځمکې له او شپه مې ورکړه ستورو له ځان له چې کمقل شم هوښیار شم هله نورو له انسان د دنیا ته الله سبحانه و تعالی د څاروي په څیر نه دی رالیږلی چې بس دی به خپله خېټه ډکوي او خپل خواهشات به سړوي او چې څه دي بس هغه به د ځان لپاره غواړي بلکې دی به څه نه څه خلقو له ورکوي دی به مخلوق له ورکوي دی بادشاه دی د دې ځمکې نو د ده اغستل ذمه نه ده دی بادشاه دی دی به ورکوي څه به ورکوي د ده سره څه دي یو دی روح او بل دی بدن نو ورځ مې ورکړه ځمکې له اوس وجود چې الله سبحانه وتعالی درکړی دی نو دا د مخلوق د خدمت لپاره درکړی دی چې په دې وجود باندې چې صحت ترې روغي نو د انسانیت خدمت وکړه د مخلوق خدمت وکړه شپه مې ورکړه ستورو له او الله سبحانه وتعالی زړه درکړی روح درکړی نو روح د الله د مینې لپاره دی د دې دا مقصد کېدی شي چې ورځ هغه د ځمکې شوه د ځمکې د مخلوق شوه او شپه چې ده هغه ما خپل خالق ته بخلې ده ورځ د خلقو په خدمت کې تېرومه او شپه د خالق په مینه کې د خالق په یاد کې تېرومه او ځان له چې کمقل شم هوښیار شم هله نورو لا نو ته به هله هوښیار کېږي نورو خلقو ته چې د ځان دپاره کمقل شي ته به عزت هله مومې چې ځان خاورې کې او چې کله تا ځان بوس کو بادشاه دې کو خلق به د خپو د لاندې کوي نو ځان له چې کمقل شم هوښیار شم هله نورو لا ته به هله بل ته فایده رسې بل ته به خیر رسې چې په ځان باندې ستړې تېرې کې او سترګو د جانان کې کله کله د ګل پاڼو کې زه هر ځای وینم شیخه جوړ که جومات نورو له غنی خان وایي چې زما رب چې دی زما الله زما جانان هغه خو زه هر ځای وینم سترګو د جانان کې زه چې انسان ته وګورم لور ته وګورم ښځې ته وګورم پلار ته وګورم مور ته وګورم کور ته رونو ته یار دوست ته نو د ده دا سترګې الله سبحانه وتعالی داسې ښایسته پیدا کړی د انسان دا سترګې چې په دې کې انسان ته الله ښکاري خو هغه انسان ته چې څوک الله لټوي نو ځکه غني خان وایي چې زما الله چې دی هغه ماته د جانان یعنی د انسان په سترګو کې ښکارېږي په دې سترګو کې الله ډېر څه ایښي دي او کله کله د ګل پاڼو کې کله چې زه باغ ته لاړ شم د ګل دا پاڼې وګورم واه څومره ښایسته یي څومره خوشبودار یي نو دا د الله نه علاوه دا سودونه بل څوک په ما نشي کولی سترګې هم ښایسته پیدا کړې ګل هم ښایسته پیدا کړی نو زه د خپل رب هغه اړخ وینم چې هغه ډېر ښایسته دی ملا صاحب هغه تا نه دی لیدلی زه یې هر ځای وینم شیخه جوړ که جومات نورو له ای شیخه زه خپل رب هر ځای وینم او جومات ته نورو خلقو له جوړوه جومات ته نور خلق را بله جومات د دې لپاره دی چې انسان هلته لاړ شي او الله وویني الله حاصل کړي خو زمونږ چې کوم دا روایتي عبادت دی رواجي عبادت دی نو په دې کې الله موندل نشي د الله نه پکې تیښته شته دی خو الله ته پکې تګ نشته دی نو غني خان زمونږ هغه روح صحیح کوي چې یاره تاسو کو جومات ته هم ځئ نو د الله د لټون دپاره ځئ د څه موندلو دپاره مه ځئ چې یاره یا الله ماله دا راکې دا راکې ورکوه خو ته الله له مینه ورکوه او مخلوق چې دی د هغوی خدمت کوه خو دا خبرې ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوئ الله مو خوشحاله